خبر پنځشیر کې د مقاومت جبهې یو کمین کې 9 طالبان وژل شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم پنځشیر کې ځای سرچینی وای چې شتل ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې په یو کمین کې پایله کې 9 طالبان وژل شوي. سرچینی په وینا دغه پیښه یک شنبه د ماښام د غبرګولي پار 22 شتل ولسوالۍ په دوبابي سیمه کې شوې ده. سرچینی زیاتوي چې دغه کمین کې د کابو و طالبان ټپيان شوي دي. په یو ویډیو کې هم د 800 رسپان ته لیږل شوی و چې په څو تنو طالبان د غره له سره د مقاومت جبهې یو قوماندان وزیر شتل کسان لخوا ډزې کېدي. دا طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پرون پنځشیر کې د مقاومت جبهې او طالبان ترمنځ سخته نښته شوې، خو نښته کې د طالبانو ځواکونو د وژلو پای ته ورسېده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.